السلام علیکم قدرمنو خویندو، خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. الله پاک دې هر چا ته داسې خاوند نصیب کړي. تاسو یو امین ووایه، په ځانګړې توګه مجردان دې ډېر امین ووایي. قیدجان تللی و بازار ته، ما یوازې د 2 څیزونو لست ورکړی و، 10 څیزه ورسره اضافه راوړي دي. دا چې څه راوړي دي زه به تاسو ته دروښیم. او دا چې زه ولې ورته خوشحاله یم، د دې لپاره چې زه ډېر زیات مې ضرورت ورته درلوده. انګور یې راوړي دي چې زما ډېر زیات خوښېږي، ما نه ورنه غوښتي. سوپ یې راوړي دي چې دا ما ورنه غوښتي وه، ځکه هوا سړه ده، وروسته له دې نه سوپ ډېر خوند کوي. د پیزې پنیر راوړی دی چې ما مخکې ورته ویلي چې زه غواړم یو خپرونه کې پیزا پخه کړم، نو هغه یې هم راوړي وه. کیچپ راوړی دی او د ټولو نه مهم دا چې جیلي راوړې ده، هغه هم 3 رنګه، د دې لپاره چې زه غواړم تاسو ته یو خوندور شي یو څه تیار کړم، بیا یې تاسو ته وایم، اوس نه وایم. او همدارنګه ترکاري باب ده، هم زما لپاره هم د زما د مرغیو لپاره. ډېره